نن د ډنډ غاړې ترڅنګ د مالګې کوڅې ته راغلي یاستو په کوم ځای کې چې د پیشنمي توکي پلورل کیږي. کارونه څنګه دي په روژې کې؟ شکر ښه دي. روژې نه مخکې کم شوي دي؟ سره 15 ټیمه کوي او د الله ذکر کوي، نو الله پاک چې کومه روزي درته اوله کړي حلاله حلالې پسې به ګرځي، خدای به درکړي. د روژې په خاطر باندې تاسو په دغې نرخونو کې کوم ذره کموالی راوستی یا نه؟ نرخونه کموالی راوسته، سر دغه وریجه لږ ذره ګرانه ده، نور هر شی ارزانه ده، هر شی کې نرخونه ښه دي، هر شی هغه ده، شکر ده، بس هر شی ښه زیات پیدا کېږي. د دې هغه نرخونه د روژې نه مخکې او د روژې په جریان کې کوم توپیر پکې راغلی یا نه؟ نه داسې خاص توپیر نه ده راغلی. مخکې کلو کې به راتله خو څه کال هېڅ توپیر دونه نه ده راغلی. سلامونه درنو لیدونکو، نن د ډنډ غاړې ترڅنګ د مالګې کوڅې ته راغلي یاستو په کوم ځای کې چې د پیشنمي توکي پلورل کیږي. نو دلته به د خلکو سره مرکې کوو، د هغه توکو د نرخونو په باره کې به ترې پوښتنه کوو چې نرخونه یې څنګه دي. نو هیله ده چې تر پایه پورې زموږ سره ملتیا وکړئ او په خپرونه کې را سره ستړي نه شئ. دلته د یو ګډونوال سره ولاړاستو، په لومړي سر کې به دغه ګډونوال تاسو ته خپل ځان در وپېژني. نوم مو واخلئ کاکا. نوم مې نجیب الله. ننګرهار ولایت تاسو؟ او ننګرهار ولایت دوکاندار یم. دوکاندار یې. څه خرڅوئ تاسو دې دوکان کې؟ بوره او غوړي او شیریني او دا مکرومي وریجې. د روژې په خاطر باندې تاسو په دغې نرخونو کې کوم ذره کموالی راوستی یا نه؟ نو روژې کې که د خپلو هېوادوالو سره همکاري وکړو، ګټه موږ تاسو لږه وکړو، نو هغوی ته به هم یو څه سپما پاتې شي، تر څو هغوی ځکه په روژې کې مصارف د هر چا زیاتېږي. نو که تاسې هم لږ ذره ریټونو کې او نرخونو کې ورسره ګزاره وکړئ، هغوی به زیات توکي وپېرلی شي. نو کوم ذره هم نرخونو کې کموالی راوستی یا نه؟ نرخونه کموالی راوسته، سر دغه وریجه لږ ذره ګرانه ده، نور هر شی ارزانه ده، هر شی کې نرخونه ښه دي، هر شی هغه ده، شکر ده، بس هر شی ښه زیات پیدا کېږي، هر شی هغه کېږي. ډالر هلته ولوېدلی ده، هر شی ارزانه ده، صرف دغه وریجې کې لږ ذره دا پاکستان نه راځي، دغه د وریجو لږ مشکلات شته ده، بس نور شکر ده دا تاجکي وریجې راځي، بس د دې ریټونه هم له خیره که د الله رضا یې ښه کېږي. د تاجکستان یوازې راځي وریجې یا د نورو ځایونو؟ والا دلته خو د تاجکي او د هندوستان په نوم باندې خرڅېږي، نو دا هندي وریجې دي او بس تاجکي وریجې دي. دغه دوه نومونه ورباندې مخکې پاکستاني و که نه، اوس دغه لاره باندې دا هندي او تاجکي وریجې بس ډېر هغه ده راځي. کیفیت بیا څنګه دی؟ د تاجکي ښه دی یا هغه کوم پاکستاني چې مخکې راتلل؟ والا د کیفیت خو د پاکستاني ښه ده، دا تاجکي هم بس ښه ده، بد نه ده، خو پاکستاني ښه دي. اوس یو بوجۍ وریجې 3.5 منه یې فکر کوم په څو تاسو خرڅوئ؟ یو بوجۍ ښه وریجه چې ده پاکستاني وریجه چې اوس دلته مثال خبره لار 3.5 زره افغانۍ ده او تاجکي په 600 افغانۍ ده. او مخکې چې لاره خلاصه وه په څو وه؟ مخکې 400 500 دغسې ریټ و. نورو دوکاندارانو ته ستاسو څه پیغام ده په دغې باره کې؟ نورو دوکاندارانو ته به دا نور ملکونو ته چې وګورئ مثال دا مسلمانان مملکتونو کې دا د روژې په اختراف باندې خلک نرخونه کموي او باید چې موږ هم کم کړو. شکر د الحمدلله مسلمانان یو چې موږ هم دا نرخونه کم کړو، کمه ګټه وکړو. مننه کاکا چې موږ سره مرکه وکړو. ژوندی اوسې، کامیاب اوسې. نوم دې واخله کاکا لیدونکو ته اول. نوم مې فضل رحمان. ننګرهار ولایت څخه هستئ؟ د سرخود ولسوالۍ. فعلا هم په سرخودو کې اوسېږئ؟ په سرکه کې یو. ډېر ښه. نو تاسې دلته د زرنج برې کارونه څنګه دي په روژې کې؟ شکر ښه دي. روژې نه مخکې کم شوي دي؟ سره 15 ټیمه کوي او د الله ذکر کوي، نو الله پاک چې کومه روزي درته اوله کړي حلاله حلالې پسې به ګرځي، خدای به درکړي. یوازې زرنج نه ده، هره مزدوري چې هر څوک چې که دوکاندار یې، که لاس والا یې، که تجار یې، چې حلالې مزدورۍ پسې وګرځي. د روژې نه مخکې اوس پکې کوم فرق راغلی په ستاسو په کار کې؟ ډېر راغلی، د رشقې بندې کړي دي، شترنګي رشقې دي، هندي دا رشقې بندې کړي دي، رش به جوړوو هغې، او ټول داسې نه دي، ښه خلک هم پکې وو، ښه غریب خلک پکې وو، خو داسې ده چې دې کې ډېر مظلوم خلک وو. زه خپله په پخه باندې مایوب یم،
راغلی یم خپلو بچیو ته مړې روزي پیدا کوم باید یو انسان د بل مسلمان مزاحمت ونه کړي هغه په هر لحاظ یې که زرنج که رشکۍ که ګاډی که پیاده یي مزاحمت ونه کړي بل چا ستاسو اولادونه نشته چې هغوی کار وکړي کاکا؟ نه ولې نشته دي واړه دي مکتب وایي مدرسه مکتب نو تاسې همدغه ځي که هره ورځ همدلته ودرېږئ دیز نه پیرې وړئ یا ښار کې ګرځو دوسرکه کې ګرځو کلي اطرافو ته ځو چېرته م سر ولګي د پامیلو ته کامې ته مثال لالپورې خواته هغه د رکشو والا د موټرونو والا دوی خپله وسیله ده چې سټاپ مې دغه ځای ده ستاسو سټاپ بیا کوم ځای ده؟ مونږ خو هوایي یو مونږ په لیټ نسته دی زرنګ بس ډایرکټ ګرځو چېره خوا لاړو هره خوا چې لاړل بس کاکا شکر ده چې خوشحاله یې د خپل کار نه همت چې هر څه وکړي مونځ پنځه ټیمه مونځ اودس وکړي خپل د کار نه به خوشحاله یي شکر دا رحمان بابا یو شعر ده چې الله در سره مل وي رحمانه که لښکر در سره وي یک تنها ځان سره به الله مل کوي چې الله ته تسلیم شولې هر څه ډېر دی الله سره دی الله ډېرې غټې خزانې او چې دنیا غواړي د عثمان غني دنیا وغواړه حلاله دنیا پنځه ټیمه مونځ پکار ده د مونځ عبادت پکار ده د تاسې خپله کاکا تعلیم کړی نه؟ ما تعلیم کړی پنځم سیمه پورې مکتب ویلی ده او د مجبورۍ د لحاظه ما نه مکتب پاتې سو یو مشر ورور مې شهید سو روسانو جنګ کې او پلار سپین ږیری و ما غوندې بس کار یې کوم ما ته خوند نه راغی ما خپل پلار سره بلا وتړله هغې ټیمه پورې به مکتب هم فکر کوم شپږم صنف پورې و نو آخر کاله پورې فکر کوم رسولی پاکستان کې کالج سیستم لسم صنف پورې به ماجرو مکتب څوم صنفه پورې مکتبونه هلته؟ نه لکه لسم پورې اتم پورې ډېر وخت تېر شوی اوس زما فکر هم کار ده مننه کاکا چې موږ سره دې مرکه وکړه او الله پاک دې تاسو ته نور هم همت درکړي چې خپل بچو دا افغان لوک یوټیوب چینل دی هغې نه خپل مرکه تاسو کتلی بس ټولو ته ښه روجه غواړم ښه ژوند غواړم ورته ښه د خوشحالۍ ژوند غواړم ټولو افغانانو ته افغانستان دی الله به پخو ودرې اسلامي امارت نه هم ډېره مننه الله پاک هم کامیاب مننه خدای په امان دا کس نو د سودا اخیستلو د خاطر راغلی دی نو په لومړي سر کې به تاسو ته خپل ځان در وپېژنئ نوم مو څه دی ورور؟ نوم نوید الله د ننګرهار ولایت هستئ؟ د ننګرهار ولایت فعلا کوم ځای کې اوسېږئ تاسې؟ فعلا جویب سره کابل اډې سره نو نن د سودا اخیستلو د خاطر راغلی هستئ روژه در باندې څنګه تېرېږي؟ روژه ښه صحیح تېرېږي د الله فضل نن چې کوم سودا اخیستلو ته تاسو راغلي یاستئ هغه سوداګانو نرخونه هم کیدای شي تاسو معلوم کړي هغه خو د پخوا وختونو سره کوم توپیر نه لري ولا لږ زره ریټونه فرق کړی ده لږ زره جګ شوی ده دا دکانداران خپل هم وایي چې نرخونه لږ زره توپیر لري نو کومه سودا تاسو اخلئ نن؟ دا خوراک فروشي سودا ده دکان ته سودا وړئ ته خپله؟ بوره ده غوړي هماغه جویف کې تاسې دکان لرئ؟ دکان جویف کې ډېر ښه نو دې نه چې تاسو په قیمته ویسئ هلته هم تاسو په خلکو باندې بیا په قیمته باندې خرڅوئ دا سره بیا چې ډېر نه اچو جنس باندې تاسو سره کوم څیزونه دکان کې یعنې نن چې کومه سودا وړئ کوم څیزونه به تاسو سره ګران شي په دکان کې چې تاسو یې بیا وپلورئ؟ ګران خو موږ نه خرڅو ریټ ته ګورم هغسې خرڅو چې د بازار ریټ وي 10 روپۍ ورباندې اچو خلاص مننه نو که کوم دکاندارانو ته یا کوم شرکتونو والا ته کوم پیغام لري چې د روژې په مناسبت باندې خپل نرخونه لږ زره کنټرول کړي نو مهرباني وکړئ تاسو خپل پیغام وړاندې کړئ خپل نرخونه د خپله کنټرول کړي روژه ده خلک غریب ده بس خلکو اقتصاد ته باید وګوري اقتصاد ته مو ګوري او غریبي لیدونکو دلته د یو بل ورور سره مرکه لرو لومړي سر کې به دا تاسو ته خپل ځان در معرفي کړي بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم په دې هیله چې به ټول روغ جوړ اوسئ نوم مې رحمان الله عزیزي دی او د کونړ ولایت اوسېدونکی یم دلته چې دی خوراکي توکو دکان لرو زده کړې مې کړي دي او بالکل زده کړې مې کړي دي د ننګرهار پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي څخه خپله فارغ یم دغه څه کال 1404 کال کې زمونږ مسله کې د کومې څانګې نه فارغ شوي یاستئ؟ راډیو تلویزیون څانګې نه فارغ یم سودا ورکړي تاسو ته موږ نوره مرکه لرو څومره چارک 140 روپۍ من راځي ورو درته په 500 روپۍ دا من 300 روپۍ کېږي
دې نرخونه څنګه یو 5.5 یو 300 یا 3.5 یو چې دی پاکستاني مټر یو مټر دال دی یو چې دی دال خود دی فرمایي دال ورته وایي دا فرق لري لکه مقصد یو فیدی کېږي یو نه فیدی کېږي نو په نرخونو کې د روژې د میاشتې په مناسبت باندې زیاتره نورو کلونو کې زیات فرق راتله ریټونه به د توکو زیاتېدل په دغه روژه کې د دې نرخونه زیات شوي دي یا نه بالکل وروره د رمضان مبارک میاشت چې دا کنه لکه مقصد دی کوم دکاندار چې دی ایماندار یو کنه صداقتي هغه به غواړي چې خپل ګاهک مشتریانو ته چې دی جنسونه ارزانه ورکړي خو لکه مقصد یو خبره بله ده چې د پاکستان لاره بنده د زیاتره جنسونه چې دي لکه مقصد سروجه شوه کوم چې پاکستاني جنسونه دي هغه ګران شوي دي عموما او کوم چې لکه مقصد د افغانستان خپل تولید دی ایراني دي ځکه ډالر ښکته دی کنه نو هغه به لکه مقصد جنسونه ارزانه دي اوس لکه مقصد چې شو چې مخکې موږ په یو ریټ ورکوو اوس په بل ښکته شوي دي ریټونه ارزانه شوي دي وریجې همدارنګه اوس ګرانه شوې ده لکه مقصد ریټ ته کتل کېږي جنس ته کتل کېږي چې جنس ته کم څه دی اوس پاکستاني جنسونه چې دي دا ټول ګران دي عموما د وریجو نه ورهاخوا نور کوم پاکستاني جنسونو ریټونه زیات شوي دي په پاکستاني جنسونو کې چې دی لکه مقصد یو رقم شاتونه دي دا هم ګران دي همدارنګه دلته څه ګوري نو زموږ دکان کې لکه صابونونه شو شامپوګانې په دې کې شته د لک صابون دی دا لکه مقصد دا هم ګران دی نور هم داسې جنسونه زیات پاکستاني جنسونه لکه مل پیک ملایي دا چې زیات خلک په دې رمضان میاشت کې لکه افغانان ټول هم هغه خوري مل پیک اوس هغه په 4,000 3,000 روپۍ کارټن کېږي مخکې به هغه په 214 روپۍ کارټن و تاسو خپله قیمت تمامېږي تاسو هم لږ زړه ریټونه ورسره جګوئ نه لکه مقصد کله چې جنس ګران شي په هغه کې دکاندار هېڅکله هم ګټه نشي کولی لکه مقصد ته به یې غواړي لکه څومره چې وایي هغه په اقتصاد کې یو خبره ده که نه څومره چې وایي د جنس قیمت لوړېږي عرضه چې تقاضا چې دی دا کمیږي لکه مقصد به خلک هغه نه زړه نه ښه کوي چې مقصد دا جنس واخلي کله چې جنس ارزانه وي موږ هم زیات دا به وباسو نورو دکاندارانو ته ستاسو څه پیغام دی چې هغوی په نرخونو کې د هېوادوالو سره مرسته وکړي کوم پیغام لرئ تاسو ولې زما ټول هېوادوالو بالخاص هم د دکاندارانو دا هیله ده چې مقصد د روژې مبارکه میاشت ته بل زیات غریب خلک دي له دوی سره چې دی ډېر مراد وکړي جنسونه ښه حساب کړي ورته موږ خپله هم همدا غواړو لکه مقصد جنس یو خپله جنس ښه ورکړو ارزانه ورکړو چې ګاهک مشتري بیا راشي لکه مقصد داسې نه کېږي چې مقصد یو جنس ګران ورکړي هغه د یوې ورځې دکانداري ورسره وکړي ټول دکاندارانو زما دا هیله ده چې مقصد روژې میاشت مبارکه مقصد ټول ریټونو کې ګزاره وکړي مننه وروره په دې هیله چې ټول ستاسې په دغه پیغام باندې عمل وکړي او تاسو څخه بیا یو ځانګړې مننه چې موږ سره مرکه وکړو درنو لیدونکو دلته د یو کاکا سره مرکه لرو دا نو ګوډه خرڅوي نو په لومړي سر کې به تاسو ته خپل نوم در واخلي تاسو نوم مبارک زما نوم معشوق مسکین کونړ ولایت یم او په ډنډ غاړه کې فی الحال ګوډه خرڅوي او کوم سیمه کې اوسېږي لکه په تیز غږ سره وغږېږئ فی الحال خو چې دی اوس بېسودو ولسوالۍ 11مه ویاله کې اوسېږو او په ډنډ غاړه کې ګوډه خرڅوي کور هم دی که اتاق هم نیولی هلته به کور هم وي فکر کور هم دی څومره وخت کېږي چې راغلی یاستئ د کونړ نه موږ خو داسې یو تقریبا 14-15 کاله مخکې کونړ نه راغلي یم دلته ګوډې کار کوم ډېر دا 14 کاله تاسو د ګوډې کار کوئ او د ګوډې کاروبار ښه نو د ګوډې نرخونه څنګه دي د روژې په خاطر باندې قیمته شوي دي تاسو یې قیمت راوړئ یا قیمت یې خلکو باندې خرڅوئ یا نه ماشاءالله د نورو پرتله روژې سږ کال نرخونه ډېر ښه دي د ګوړې خو ډېر ښه په دې دي چې ماشاءالله د افغانستان خپل تولید د ګوړې ډېر دی کامه د کونړ دی ګوشته ده همداسې د سرخود کې کېږي ګوړې نو فی الحال چې دی د افغانستان کې د ګوړې نرخونه ډېر ښه دي روژې په پرتله اوس سږ کال کوم ځای یعنې هېڅ قیمته شوي نه دي د روژې د مخکې په نسبت باندې چې روژه نه وه پیل شوې د هغې په نسبت نه بیخي د روژه چې پیل شوله ګوړه ارزانه شوه تقریبا مخکې د روژې نه مخکې ګرانه وه او اوس پته نه لګي چې دا څه وجه ده یا د دې وجه ده چې دلته تولیدات ډېر دي او ګوړه چې داسې روژه کې ارزانه او فکر کوم اول توکی چې د روژې په مناسبت باندې ارزان شوی تاسې په څو خرڅوئ دا ګوډه ښه ګوډه په دې کې نو اوس دې وخت کې چې دی ګني ښه ګوړه من خرڅو 500 او د امکس جوړه چې 450 دې پورې خرڅو او د ګوړه ګني ګوړه کې چې کمزوري سوګلې 450 روپو پورې من خرڅو فکر کوم چغزي ورته وایي هغه څو روپۍ خرڅوئ تاسې هغه خو چې دا چغزي او بادام والا دا چې د پلي والا دا چې کیلو پلي والا چې کیلو 120 پورې خرڅو او بادام والا چې د کیلو 200 پورې هغه خرڅو چارماز والا 150 پورې هغه کیلو خرڅو
تاسو سره چې کومه ګوډه دا ټول هم د کامې ګوډه ده د نورو ولایتونو نورو ځایونو نه هم راغلی ده تاسو نه موږ سره چې دا فلحال ټول د کامې ګوړه ده او د کامه کې بیا ولسوالۍ شګې ګوړه ده پکې چې ښه ګوړه ده شګې هغه نوم لري او ورسره همداسې کامه کې هم بیا مختلف ځایونه دي خیوه کې دي همداسې د بنغرو کې ګل آباد ورته وي د هغه ځای ګوړه ده نو مختلف دي خو په ننګرهار کې چې دی هم د دې ولسوالیو مربوط دي نو ښه ده چې په خپل وطن کې هم دومره ګوډه تولیدېږي چې د نورو هېوادونو هغه تولید ته ډېر اړ نه یاستو نو مننه چې زموږ سره مرکه وکړه که په وروستیو کې لیدونکو ته کوم پیغام لرئ پیغام مو وړاندې کړئ کور دی ودان الله دې خوشحاله کړه بس اولیدونکو ته هم دا پیغام دی چې بس خپل وطن ته راشي او خپل وطن دې ساز کړي انشاءالله چې امنیت هم دی ښه فضا هم ده او الله پاک دې ټولو کاروبارونه روان کړي سره زموږ امین امین مننه وروره خدای په امان درنو لیدونکو د یو بل ګډونوال سره ولاړ سو فکر کوم دا هم دغه دکان مالک دی نو په لومړي سر کې به تاسو خپل ځان در معرفي کړئ السلام علیکم زما نوم دی سید یعقوب سادات ننګرهار ولایت هستئ او د ننګرهار ولایت کومې ولسوالۍ سرخود تاسې نو دلته چې لرئ په دکان کې ملایانې خرڅو انرجیانې خرڅو مرباګانې خرڅو هر شی ټول د روژې مربوط دي هغه ټول خوراکي توکي تاسو سره شته او شته دی کوم یو بیا تاسو سره ډېر فروش ډېر زیات دی د مربا ملایي چې ډېر خرڅوئ تاسو ملایانې ډېر خرڅو شده خرڅو او انرجیانې نو یعنی یو شی داسې ډېر فروش نه لري ټول فروش ډېر زیات دی اوس مثال دغه مربا دا چې مخکې تاسو کومه خرڅوله که نه د روژې نه مخکې او اوس دې په نرخونو کې خو څه تفاوت نه دی راغلی لږ راغلی ډېر شوي یا کم شوي جګ شوی نرخ جګ شوی تاسو ته په قیمت راځي تاسې په هېوادوالو باندې په قیمت خرڅوئ شرکتونو والا نه جګ کړی شرکتونو والا د مال د کوم ځای نه راوړي بیا هرات نه راوړي خپل هرات کې فابریکې دي دې شیانو هرات کې ټول فابریکې فعالې دي دا څه مال چې دکان کې دی ټول خپل کورني تولیدات دي ټول افغانستان خپل تولید دی بس خدای دې وکړي چې شرکتونو والا هم تاسو باندې په قیمت نرخ باندې ونه پلوري او تاسو هم په هېوادوالو باندې په قیمت نرخ باندې ونه پلوري که نور دکاندارانو ته کوم پیغام لري چې ارزانه سودا خرڅه کړي د روژې د میاشت په خاطر باندې نو پیغام دې وړاندې کړي لیدونکو ته ارزانه سودا باید خرڅه شي ځکه خلک غریب دي افغانستان کې خلک وسه نه لري ارزانه څومره ارزانې هماغومره خلک عوامو ته ښه ده ځکه عوام ټول ورځ کار کې 300 روپۍ دیاړي ده څومره ارزانې هماغومره عوام ته ښه ده بس مننه وروره چې موږ سره دې مرکه وکړه او موږ ته هم وخت راکړو خدای په امان. همیشه مننه لیدونکو دلته نو یو کاکا خرما اخلي فکر کوم د روژه ماتي دپاره اخلي خرما څنګه و نرخ یې ارزانه و یا نه نه والا ښه ده ریټ 210 روپۍ باندې ریټ دی او 200 کیلو 200 کیلو 200 دغه په 200 ده او دا نور ریټونه څو دي مختلف خرماګانې دي 140 هم شته 110 هم شته 160 هم شته دا تور اجوا ده دې ته ایرانۍ تور اجوا وایي 200 روپۍ کیلو ده 200 اخري 200 پورې ورکوي تاسو ته به څو راځي کاکا مختلف دي دغه رجوع وخت لږ ریټونه خېږي بس دغه تقریبا 180 صافي موږ وړيږي کیلو کې 60 روپۍ داسې پاتې کېږي کوم دکانداران چې راوړي هغوی ته خپله قیمت تمامېږي تاسو باندې هم داسې په قیمت باندې خرڅوي دا جنسونو فرق دی ښه جنس ګران دی ښه جنس قیمت راوړي او چې کمزوري هغه بیا ارزانه وي تاسې کاکا څنګه خرما هم خوښه شوله ښایسته خرما ده یا نه چې و خوښه شوله دا خرما لږ ښه ده ښایسته خرما ده اوس خو څکې هم نه شو کولی چې ښایسته ده یا نه ده سیرې ته به یې ګور واخلو واري نه لږ ښه ده نور وخت خو به د استعمال کړي وړي به د خرما هغې وخت په نسبت باندې ریټ ډېر جګ شوی یا لږ یاره دغه 100 روپۍ 150 روپۍ فرق کړی دی دا اوس اصل خو ښاروالۍ خپل نرخونه ورته ټاکلي دي او امکان دی ولري چې وروسته تعقیب وشي د دې نرخونو او بیا په هغه مناسب نرخونو باندې بیا وپلوري ښاروالۍ غریبانو به دا چاله ودرېږي دا خو یو نه دی دا خو هر سړی بس تر خپلې وسې ملامته دی چا چې دغه دا وسه وشوله وکاته دا خبره درز تېروي بس الله پاک دې زموږ او ستاسې په وطن باندې رحم وکړي الله امین کړي بس دا خبره ده چې الله له بسمل کوو چې الله دې په موږ باندې رحم وکړي مننه کاکا چې موږ سره مرکه وکړله او موږ ته هم وخت راکړه خدای په امان
دلته د یو بل ورور سره ولاړاستو. دلته د چای او د نورو خوراکي توکو دکان لري. په لومړي سر کې به دغه ورور تاسو ته خپل ځان در وپېژنئ. نوم مو واخلئ ورور. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه، وخت مو بخیر. نومان ملک زاده یم، د ننګرهار ښار یو اوسېدونکی او دلته دکاندار یم. خپله د همدې ننګرهار اصلي اوسېدونکی یاستئ؟ ننګرهار اصلي اوسېدونکی او دکاندار هم یم، محصل هم یم. کوم پوهنځي محصل یې؟ د ستوماتولوژي پوهنځی. کوم پوهنتون کې؟ روخان کې. دکان کې تاسو سره څو قسمه سودا لرئ تاسو چې پلورئ تاسو؟ خوراکي باب ټول اجناس موږ سره شتون لري، چای، بوره، دال، لوبیا، هر څه ډول خوراکي باب موږ سره شتون لري. ښه، تاسو سره نو دا یو چای تاسو سره څو رقمه چای شتون لري په دکان کې؟ تقریبا 8 رقمه چای فی الحال موجود دی که نه، 8 رقمه چای موجود ده او بیا تور چای او شین چای هم ده. او چایونو کې رقم به رقم مختلف چایونه دي. د هغه نرخونه د روژې نه مخکې او د روژې په جریان کې کوم توپیر پکې راغلی یا نه؟ نه داسې خاص توپیر نه ده راغلی. مخکې کلو کې به راتله خو سږ کال هېڅ توپیر دونه نه ده راغلی. خاص توپیر نه ده راغلی؟ بیخي توپیر نه ده نه راغلی؟ داسې خاص توپیر نه ده راغلی ده. لږ لس شل زیات شوي دي؟ لس شل به زیات شوي خو ډېر زیات شوي نه دي که نه. د دې هغه اصلي علت به څه شی چې دا نرخونه په روژې کې زیاتېږي؟ داسې ده دا په روژه کې نه زیاتېږي، د دې د مال کمبودیات دي ځکه چې موږ خپله فابریکې یا کارخانې یا داسې هغه نه لرو که نه چې موږ ته خپل تولیدات نه لرو. که لرو ډېر لږ لرو که نه، نو دې وخت کې فروشات زیات وي، هلته مال کم شي، نو مال چې کم شي طبعا د نه شتون د وجې نه بیا نرخونه اوچتېږي. تاسو ته خو بیا په هماغه نرخ راغلی خو چې بیا بېرته اخلي بیا یې ته نه شي اخیستی. یعنې چې تقاضا زیاته شي تاسو هم چې بیا د کوم شرکتونو نه اخلئ هغوی بیا تاسو بالکل همدغسې. ډېر ښه. نو نورو دکاندارانو ته تاسې کوم پیغام لرئ نه چې په خپل سر باندې ریټونه جګوي، نه دا چې شرکت دی هغوی باندې قیمته خرڅ کړي یا شرکت ته په قیمته تمام شوي او دوی باندې په قیمته خرڅ کړي، دوی په خپل سر باندې قیمته خرڅوي، کوم پیغام ورته لرئ؟ دا کار نه کوي ځکه زموږ ولس چې دی غریب دی، زموږ ولس غریب ده او دا کار ښه کار نه ده. ځکه داسې باید وشي که نه چې یو خو روژه ده، بل غریبي ده او بل روزګارونه نشته، نو هماغه چې څه راغلي یو 10 روپۍ یا 15 روپۍ پکې ګټه واچوي او خرڅ کړي، دا به ډېره ښه وي. مننه وروره چې موږ ته وخت راکړې. مننه. خدای پاک سلام. په مخه. درنو لیدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې د مالګې کوڅې کې مو د روژې اړوند خوراکي توکو باره کې تاسو ته وړاندې کړه. نو زموږ نورې خپرونې به ډېر ژر د روژې اړوند تاسو سره شریکې شي. هیله ده چې زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او تر څو زموږ نورې ویډیوګانې تاسو ته په وخت در ورسیږي. مننه. د یو آباد او سرلوړي افغانستان په هیله. خدای په امان.